السلام علیکم ګرانو دوستانو، حقیقي مینه څنګه وکړو؟ راځئ نن زه تاسو ته د حقیقي مینې کولو چل در زده کوم. په درو ټکو کې در زده کوم او هغه به د ویډیو په اخر کې ووایو. مخکې له دې چې به دا موضوع ته ولاړ سو، ځینې مسایل د روابطو اړوند غواړم تاسو ته ووایم چې ستاسو ذهن آماده سي تر څو هغه درې مسایل ښه زده کړئ. وای د کورنۍ څخه د باندې ملګرتیا له کوچنیوالي څخه پیل کیږي. موږ چې کله کوچنیان یو، مثلا د اکا لور، د عمه لور، د خپلوانو لونې او یا هم مثلا مکتب ته ځو، بیګانه کسان چې وینو، موږ مشترکې علاقې لرو. په دې خاطر ملګري په کوچنیوالي کې پیدا کوو. عاطفي مسایل راته جذابه سي د بعضې انسانانو ده، نو هغوی ملګري کړو. اوس راځو د اړوند خبرې کوو چې دا چې کله د کوچنیوالي څخه راپورته سوله، دغه علاقه چې په کوچنیوالي کې موږ ټاکو، مې ویل پر دوو اساسو ده. یا مشترکې علاقې لرو، یا مثلا عاطفي مسایل راته جذابه سي او یو جذابیت په یو چا کې وونی، ملګري یې کړو. مثلا د عمه د لور سره بازۍ کوو، د خاله د لور سره یې نه کوو. ولې؟ دا دغه علت لري. وای جنسیت رول پکښې لري په روابطو کې. وای ښځې تر نارینو ډېر ملګري پیدا کوي. وای په روابطو کې یو ډېر سخت حالت چې زموږ په ژوند کې راځي، هغه دا دی کله چې په مکتب کې درس وایو، مکتب 12 صنف خلاص سي، بله د همصنفیانو سره جلا سي، هره ورځ یې بیا نه ویني. دغه ډېر یو بد جدایي ده د رابطو. یا هم مثلا پوهنتون وایه د خپل محصلینو سره، یا مثلا استاذ یې هره ورځ محصلین ویني، بیا دا رشته ختمه سي او بیا ته هغه نه ویني. چې دا دلته باید موږ د جدایي تحمل زده کړو په روابطو کې. راځو وای دوه نارینه چې سره کښېني چې اړوند خبرې کوي، او دوې ښځې چې سره کښېني چې اړوند خبرې کوي. وای دوه نارینه چې سره کښېني د ښځو اړوند خبرې کوي، د جنسي رابطې اړوند خبرې کوي، په رابطه کې تشکیل کېدل اړوند خبرې کوي، او د ورزش اړوند خبرې کوي. مثلا که دوی ډېر صمیمي واوسېږي، د جنسي رابطې او د ښځو اړوند خبرې کوي. او یا هم چې ډېر صمیمي نه وي، بیا په رابطه کې تشکیل کېدو اړوند خبرې کوي. ولا پلانی د پلانکۍ نجلۍ سره جوړ، پلانکۍ داسې وکړه، پلانکۍ هسې وکړه. او یا هم د ورزش اړوند خبرې کوي. خو دوې ښځې چې سره کښېني څه کوي؟ دوې ښځې چې سره کښېني د نارینو اړوند خبرې کوي، د کالو اړوند خبرې کوي، او خپل د مشکلاتو اړوند خبرې کوي. راځو وای دا هم یو روابط دي چې د موږ تر اوسه پورې اړوند خبرې وکړلې. راځو وای زړه بایلل چې دی، مینه کول چې دی. ګوره موږ ویل حقیقي مینه څنګه وکړو. حقیقي مینه چې د زړه بایلل دی، د جنسي جاذبې شتون دی، او جسمي صمیمیت دی چې بدنونه هم باید سره صمیمیت ولري. وای رابطه اول عادي شروع کیږي، بیا په خیالاتو کې لومړی قدم اخلي. یعنې کله چې رابطه جوړه سول، صمیمیت جوړ سو، خیالات راځي منځته، فرافکني راځي، پروجیکټور راځي. داسې نفر ته وینې سترګې دې خوښې سولې، تا ته ښه خوند درکوي چې سترګو ته یې ګورې. مثلا ته یو 14 کلن یا 14 کلنه نجلۍ یې، په لومړي ځل چې د یو هلک سترګو ته وکتل، یا چې د یو نجلۍ سترګو ته وکتل، هغه ښایستې وې، هغه خمارتوب یې ستا خوښ سو، ورته وچې کتل، کله دا ستا د ژوند معیار وټاکل سي. هغه نجلۍ ته ونه رسېږي، هغه هلک ته ونه رسېږي، د ژوند تر پایه پورې ستا هغه انسانان خوښېږي چې سترګې یې خمار ولري. ښه، دغه رقم مینه شروع کېږي. وای د مینې رابطه 3 دانې طرحواري لري یا سکیما لري، چې هغه عبارت ده مینه د ځان لپاره، مینه د شریک دپاره، او مینه د رابطې دپاره. څنګه د ځان دپاره مینه څنګه ده؟ زه یو مهربانه کس یم په رابطه کې. خیلی که زما د مشترک ژوند ملګري سره کوم اشتباهات کېږي، زه یې بخښم، زه مهربانه یم. زما د مشترک ژوند ملګري ته که کله غوسه ورغړي، پر ما غوسه وکړي، زه یې تحمل کوم، ځکه زه مهربانه یم. زه مهربانه یم که زما د ژوند ملګري ته مشکلات یې، د مشکلاتو د وجې خلقي مشکلات ورته پیښ سي، ژر غوسه ورځي، یا ژر یې زړه ډکېږي، یا مثلا چغې وایي، زه یې تحمل کوم، زه مهربانه یم. شریک دپاره وای زما شریک جذاب دی، که هلک یې که نجلۍ، خپل د ژوند ملګری جذاب ورته معلومیږي. د جذابیت معیارونه په نورو کې نه لټوي، خپل په میړه کې یې لټوي، خپل په میرمنې کې یې لټوي. په دا فکر کې نه وي چې پلانکۍ نجلۍ مې په پلانکۍ ویډیو کې ولیدل، عجبه نجلۍ ده، زما معاینه داسې نه ده. یا مثلا یو ښایسته هوښیار ځوان دې په ویډیو کې ولیدی، وایي زما میړه هغسې هوښیار نه دی. نه،
د حقیقي مینې اولین رکن دا دی چې زه خپل ځان مهربانه کم ژوند ملګري ته او د شریک په مقابل کې زه د جذابیت احساس ولرم. او دریم رابطې ته سره کم دید لري. حقیقي مینه دا ده چې ته ووایې زموږ رابطه ټینګه ده، محکمه ده، زموږ رابطه ډېر ژر نه ماتیږي. او دلته موږ وایو چې ولا موږ ورته هدفونه سره لرو. زما او زما د مېرمنې هدفونه یو دي. زموږ رابطه موږ خوشحاله کوي، زموږ رابطه زموږ د خوشحالۍ سبب کیږي. او موږ وایو موږ موافق یو چې زموږ رابطه د اعتماد پر اساس ده. دا هغه خبرې دي چې په حقیقي مینه کې کیږي. او په حقیقي مینه کې خلک دا هم وایي وایي زموږ حریفان چې دي ډېر هوښیاران نه دي، هغوی نشي کولی زموږ رابطه را خرابه کړي. حقیقي مینه دا ده چې یو بل ته توجه وکړي. حقیقي مینه دا ده چې پر یو بل مهربانه سي، په یو بل کې جذابیت وپلټئ او یو بل ته وخت ورکړئ، یو بل اعتماد یو پر بل باندې وکړي او ورته یو شی یا هم ورته والی خپل په هدفو کې راولي، یو د بل هدفو ته په رسېدو کې یو د بل سره کومک وکړي، خپل رابطه داسې ښکاره کړي چې موږ یو پر بل باندې اعتماد لرو. دې ته حقیقي مینه وایي. حقیقي مینه کنټرول کولو ته نه وایي، حقیقي مینه شک کولو ته نه وایي، حقیقي مینه دا ته نه وایي چې یو پر بل باندې چغې وهئ. اصلا کله چې مینه موجوده یې چغه نه راځي. صحیح دی خلقي مشکلات راځي، صحیح دی موډ سوینګز راځي، صحیح دی بعض مشکلات راځي، غصه به درسي، غصه به وکړې، لیکن بې احترامي به نه کوې. ژوند کې بعضې حرکات موږ کوو چې زموږ په کنټرول نه دي. کور زه روانشناسه یم، تاسو ته یو مثال درکړم. یو پروګرام ته ولاړم، یو څو پاکستانیانو غلطې خبرې راته وکړې، بلا مې اعصاب ورته خراب شول. په جوش کې مې خپل وړکې هلته پرېښولې، د پروګرام سره ووتلم. خوريی مې هلته راغلی و، خوريی مې تاجر دی، هغه هم بالا بېچاره په ما پسې راوتی. ما خپل ځان نه سوی کنټرولولی. په هغه ګړي کې غوسه رالل. صحیح ده بعض وخت موږ پر ځان باندې مدیریت نه لرو، لیکن په دغه حالت کې هم باید هڅه وکړو داسې یو څه وکړو چې یو بل زخمي نه کړو، ځکه چې موږ یو د بل میړو ماینه یو. میړو ماینه دښمنان نه دي. دا زده کړئ چې یو د بل سره مینه پر دغه قوانینو وکړئ. مننه.